دوستانو زه تاسو ته په خپل یوټیوب شبکه کې شراغ لاست وایم. مخکې دې دوستانو تاسو ویډیو وګورئ د یوټیوب شبکې سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ او ترڅنګ یې د شرنګونې تڼۍ هم کېکاږئ ترڅو زموږ د هیڅ کومه ویډیو له لیدلو څخه پاتې نه شئ. مننه. السلام علیکم دوستانو، زه یم تویدیار حنفي او له یوې نوې ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې یم. دوستانو نن موږ خبره کوو د دې په اړه باندې چې ځینې وختونو کې موږ نه یو څوک لکه زموږ یو انډیوال یا یو بل څوک له موږ نه زموږ موبایل وغواړي او موږ غواړو چې موبایل ورکو، خو دا هم غواړو چې زموږ په موبایل کې هغسې کوم کار لري پرته د هغه کار نه کوم بل شي کې لاس ونه وهي او دغه ویره د موږ په زړونو کې موجوده وي چې زمونږ مقصد داسې پرسنل شیان، زمونږ داسې شیان چې هغه د راز شیان وي ونه ګوري. نو د دې لپاره باید موږ څه وکړو؟ نو دا ډېره اسانه طریقه لري په سیټینګ کې. دې لپاره به یوازې تاسې خپل سیټینګ ته ولاړ شئ. سیټینګ ته چې کله ولاړئ دلته به تاسې د سکیورټي آپشن پیدا کړئ، لکه دلته دا دی، او سکیورټي آپشن کې به تر ټولو لاندې دلته سکرین پینینګ آپشن وي. دوستانو دا سکرین پینینګ آپشن ما وخت آن کړی ده، تاسې به آف وي، دا به تاسې آن کړئ. نو کله چې تاسې دا آن کړئ دوستانو، د دې ګټه دا ده چې تاسې یو څوک موبایل درنه وغواړي او ووایي چې زه ستا د موبایل په سیټینګ کتل غواړم، نو تاسې یو ځل دغه تڼۍ کېکاږئ او دلته دوستانو ګورئ تاسې دا یو د هغه د پن یعنې د یو ستنې عکس راغلی ده. تاسې به په دې ستنې باندې کلیک وکړئ. دې ستنې باندې کلیک هم چې وکړئ، نو اوس تاسې کولی شئ چې خپل موبایل خپل دوست ته یا خپل انډیوال ته یا بل څوک چې درنه غواړي هغه ته یې ورکړئ او هیڅ کومه ستونزه به نه وي. هغه به کولی شي چې په دې سیټینګ کې ګوتې ووایي، خو دا به په وسه نه وي پوره چې د موبایل په نورو پروګرامونو کې ګوتې ووایي. لکه زه دا تاسې وینئ دوستانو، زه شاته تلل غواړم خو هیڅ نشم کولی. دا درې تڼۍ چې لاندې دي دا هیڅ کار نه کوي، هیڅ کار نه ورکوي. نو د دې لپاره هغه به تاسې د موبایل په نورو پروګرامونو کې په نورو شیانو کې به لاسوهنه نشي کولی. او که چېرته تاسې بیا بیرته خپل موبایل ترلاسه کړئ او نو وغواړئ چې له دې څخه څنګه ووځئ، نو د دې لپاره به یوه دا تڼۍ او بله دغه تڼۍ په یو وخت کې به کېکاږئ او ډایرکټ به تاسې به ولاړ شئ خپل لاک پاڼې ته. لکه دا ګورئ دوستانې، اوس زما موبایل ډایرکټ لاک څخه که چېرته ستاسو انډیوال دا کار وکړي نو ستاسو هغه به لاک ته راورسیږي. نو لاک کې به لکه دا ما چې لاک ورکړی دلته به بیا لاک ته حاجت وي او چې کله مې لاک خلاص کړ هغه نه وروسته زه کولی شم چې خپل موبایل کې ګوتې ووهمه. نو هیله لرم دوستانو چې ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، او که ویډیو مې خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ دوستانو سره، او د نورو ښې ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ چینل لاندې سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ هیڅ کومه ویډیو لیدلو څخه پاتې نه شئ. مننه.